دوی ته لږ هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه. کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي و چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حد ته ونه رسېږم، که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حد ته ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړل لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي. وړاندې چې لاړل موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سباناری د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر زیات ستومانه شوي یو. خدمتګار وویل تا ولیدل دا څه وشول؟ کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول. ماهي خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ. موسی علیه السلام وویل موږ خو د همدې په لټه کې وو. نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شا ستانه شول او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومینده چې هغه موږ په خپل رحمت سرلوړی کړی او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی. موسی علیه السلام هغه ته وویل آیا زه له تا سره پاتې کېدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشې کولی او له کوم شي نه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولی شي؟ موسی علیه السلام وویل انشاءالله ته به ما صبر کوونکی بیا مومي او زه به په هیڅ چاره کې ستا له امر نه سر ونه غړوم. هغه وویل ښه ده که ته له ما سره ځې نو له ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مه کوه تر څو چې ما په خپله د هغې یادونه درته نه وي کړي. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یوه کښتۍ کې سپاره شول نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ. موسی علیه السلام وویل تا په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرقه کړي؟ دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. هغه وویل ما تا ته نه وویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ موسی علیه السلام وویل په هیره مې مه نیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې له یوه هلک سره مخامخ شول او هغه سړي هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل تا یو بېګناه وواژه په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي؟ دا کار خو دې ډېر بد وکړ. هغه وویل ما تا ته نه وویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ موسی علیه السلام وویل له دې نه وروسته که ما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته ما له ځانه سره مه پرېږده. دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل خو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراوه. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې د مزدوري اخیستلی شوه. هغه وویل نوره له تا سره زما ملګرتیا پای ته ورسېده. اوس زه تا د دغو خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر ونه شو کړی. د هغې کښتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ په زور اخیستله. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو. موږ وویرېدو چې دغه هلک به په خپلې سرکشي او کفر سره هغوی تنګ کړي. له دې امله موږ وغوښتل چې د هغو رب د هغه په بدل کې هغو ته داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم له ده نه ښه وي او له هغه نه د صلې رحم هیله هم زیاته وي. او د دغه دیوال معامله دا ده چې دا د دوه یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسیږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسیږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړی.